بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سورة حج مدنی سورت دے، آیتون پا کی اتاوی رکوگان لسبی، پا ترتیبی مصحفی کی دویشتم او پا ترتیبی نزولی کی یوصل او دریم نمبر سورت دے، ورست دا سورت نور نازل شوه دے. ربط او مناسبت د مخ کی سره ده. د سورت انبیاء په اول کې تیر شو اقترب للناس حسابهم، چې د خلکو د حساب وخرانیز دی شو، ګوره قیامت رانیز دی. نو د دې سورت په اول کې الله د قیامت هغه خوفناک حالات بیانوي، د یری نه ډک حالات الله بیانوي. خدای دې سورت په اول کې دعوت دې سورت اثبات ده د وحدانیت د الله تعالی او اثبات ده د بعث بعد الموت، دوباره ژوند ثابت اول. دا دو دعوی دي، دا الله یو عالم ثابت ای په دې صورت کې، او دوباره ژوند هم ثابت ای. الله و دوباره ژوند حق دی، تاسو به دوباره راپورته کیږئ د خپل قبرونو نه. خلاصه د دې صورت دا په دې صورت کې څلور بابونه دي. اول باب 50 نمبر آیت پورې دی. په دې کې اول د قیامت خوفناک د یری نه ډک حالات بیانېږي په دوه آیتونو کې. بیا زجر دی منکرین لا په دریم آیت کې، او زجر دی د شیطان تابعدارو لا په څلورم آیت کې. بیا په پنځم آیت کې دواړه دعوی ثابتې، دواړه دعوی ثابتې چې د الله وحدانیت او د دوباره ژوند دی، او په هغې باندې بیا نتایج مرتب کیږي. بیا ذکر کیږي صفات د منافق، او رد دی په مشرکینو باندې، بشارت دی مؤمنانو دپاره، او بیا هم رد دی په مشرکینو باندې او تخفیف او بشارت دی تر اخره پورې. بس مضمون هم دغه دی، بعضې ځای کې ير او بعضې ځای کې زیری. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې عام مهربانه دی، خاص مهربان. یا ایها الناس، امام قرطبی وغیرہ لیکلی دي، وای دا ډېر عجیبه صورت دی، ځکه چې په دې کې بعضې آیتونه په مدینه منورې کې نازل شوي دي او بعضې په مکې کې نازل شوي دي. بعضی آیتونه په سفر کې نازل شوي دي او بعضی په حضر کې نازل شوي دي. بعضی د شپې نازل شوي دي او بعضی د ورځې نازل شوي دي. بعضی آیتونه پکې د جهاد دي او بعضی آیتونه پکې د صلح دي. وی بعضی آیتونه پکې ناسخ دي او بعضی پکې منسوخ دي. بعضی پکې محکم دي او بعضی پکې متشابه دي. مختلف قسم آیتونه په دې صورت کې وشته. یا ایها الناس، اے تمام خلق، اتقوا ربکم، ویریږئ د خپل ربنا. د سورت اول د قران کریم د اول سر نه چې شروع شوی و، څلورم نمبر سورت سورت النساء، اغم شروع شوی په دې باندې چې یا ایها الناس اتقوا ربکم، اے خلکو د خپل رب نه ویریږئ. او قران مجید چې د نیمه نه واوړې د څلورم سورت دی، دلته الله و یا ایها الناس اتقوا ربکم، اول نه څلورم نمبر سورت اتقوا ربکم، او چې نیمه نه واوړې د قران مجید څلورم نمبر سورت یا ایها الناس اتقوا ربکم. الته د دنیا حالات ذکر کړو او دلته د آخرت حالات ذکر کړی دي. نو مقصد دا شو چې د دنیا په حالاتو کې د الله نه یره پکار ده، او د آخرت په حالاتو کې د الله نه یره پکار ده. دواړو شیانو کې د الله نه تقوا پیدا کړئ. اتقوا ربکم، ویریږئ د خپل ربنا. ان زلزلة الساعة، یقینا زلزله د قیامت، شیء عظیم، دا یو ډېر لوی شی دی، غټ هیبت دی. ګورئ زلزله د قیامت، د دې نه کومه زلزله مراد ده؟ یو قول د مفسرینو دا دی چې د دې نه مراد د قیامت د راتللو نه مخکې یو زلزله به راځي. کله چې قیامت قایمیږي، د دنیا دا نظام الله ختموي، نو په دې وخت کې به په مخ د ځمکې باندې یوه سخته زلزله راشي، لکه سورت زلزال 13 سپارې کې چې کوم سورت د اذا زلزلت الارض زلزالها، التمام دغه زلزله مراد ده. نو یو قول دار چې ان زلزلة الساعة، یقینا زلزله د قیامت، شیء عظیم، یو لوی شی دی. دا زلزله چې کله قیامت قایمیږي، دنیا الله ختموي، په دې وخت کې براشي سخته خطرناک زلزله وي. یو دویم قول دا دی چې کله قیامت قائم شي، دوباره الله دا خلق را ژوندي کړي، دا انسانان، نو په دې وخت کې به په خلکو باندې یو ډېر لوی هیبت راشي، سخته یره به په خلکو باندې راشي. نو د زلزلې نه مراد دغه هیبت دی. ګوره د زلزلې نه مراد دغه هیبت او دغه یره ده چې په خلکو باندې براشي.
ان زلزلة الساعة یقینا هیبت. نو دوار تفسیرونه پکشته دي. یوم په هغه ورځ باندې ترونه چې ته وګوري دا قیامت، چې ته دا قیامت وګوري، تاسو وګورئ چې تاسو وګورئ دا قیامت. تذهل نو غافل بشي كل مرضعة هر شود ورکون کی زنانا عما د هغه بچنه ارضعت چې کم لشود ورکي. غافل بشي هر شود ورکون کی خزا عما د هغه بچنه ارضعت چې کم لشود ورکي. د تیخوري بچنه به غافل شي. ګوره تیخوري بچي چې د امور لډیر ګران دي، ټول بچي ګران دي، خدا وړو کې ماشوم چې ته ولا ورکي دي سره ډیر مینه ساتي مور. هر وخت کې دای په خیال کې دای په فکر کې کمور انګړ جارو کوي ام بچی لې سوچي چې زنګو کې اچولې ده او کمور وړه هغهږي کته نور اچي د خپل بچی لې پامې چې چرته په جړان نشي څه تکلیف ولا اون رسیږي. نو ډیر مینه ورسره هیڅ وخت کې د دینه ایریږي نه. لیکن الله د قیامت داسې سخت حالات دي چې دغه حالات کله راشي نو مور نه به د خپل بچی هیر شي، خپل فکر به ورسره د تیخوري بچی به هیري. یوم په هغه ورځ باندې ترونه چې تاسو وګورئ قیامت. تذهل غافل بشي كل مرضعة هر شود ورکون کې خزا عما د هغه بچنه ارضعت چې کم لشود ورکي. وتضعوا او وبزيږي كل ذات حمل هر د حمل والا خزا حملها خپل بچي. وتضعوا وبيغرسي كل ذات حمل ارد حمل والا خزا حامل خزا حملها خپل بچي. یعنی دا دومره هیبتناک ورځ ده چې په دغه وخت کې کده یوې ښځې بچی په خېټه باندې نو د ډېر هیبت نه د ډېرې یېرې نه به یې بچی وغورځېږي، زیان به وکړي. وترى الناس او ته به ګورې خلک سکارا نشه نشه چې دې خلکو له ته وګورې ته به وایې چې ګینې نشه یې کړې ده. وما هم بسکارا او حال دا دی چې دوی به نشه نه یي، نشه به یې کړې نه یي. ولكن عذاب الله شدید، لیکن عذاب د الله ډېر سخت دی. د عذاب اثر به په خلکو باندې شوي نو داسې به ښکاره کېږي لکه چې نشه یې کړي، نشه به یې نه یې کړي. ګورې وترى الناس او ته به ګورې خلک سکارا نشه وما هم او نه به دوی بسکارا نشه. ولكن عذاب الله شدید، لیکن عذاب د الله ډېر سخت دی. دا به د الله د عذاب اثر شوی په دې خلکو باندې. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. په دې آیت کې اوس زور نه د هغه چا د پاره چې د دې قیامت نه غافل دی، قیامت ته نه هیر شوی دی او لګی دی بحثونه کوي د الله په توحید کې او د الله په دین کې فضول خبرې کوي. ومن الناس او بعض د خلکو نه من هغه څوک دی یجادلو چې جنګ کوي فی الله د الله په دین کې بغیر علم پنا پوهی سره د الله په دین کې بحثونه کوي. بعضی جاهلان قسم چې وګوري بس لګي د دین په خبرو پورې، روجي پورې، قرآن پورې، سپکس پورې وي خبرې ورپسې کوي او خنداګانې کوي، ساتیری جوړه کړي. جمیلم نزی دلته به خلک روجي ماتي، دا به یو ځای کې ناستې کله بل ځای کې خلک تراویح لتلي، ختمونه لتلي. دا بدبخت دا بعضې هلکان دي کوڅو کې چې وګوري ګرځي را ګرځي، هېڅ کار یې نه. نو ومن الناس بعض د خلکو نه من هغه څوک دی یجادلو چې جنګ کوي فی الله د الله په دین کې بغیر علم پنا پوهۍ سره. ویتبع او تابعداري کوي کل شیطان مرید، د هر شیطان سرکش. دلته مراد د شیطان نه انسی او جنی دواړه دي. امام ابن کثیر وی په دې کې ټول بدعتیان وی داخل دي چې هغوی د خپلو مشرانو په خبرو پسې ځي، بې دلیله خبرې د هغوی مني، دین کې ځان نه کارونه پیدا کړي دي. لیکن الله چې کوم کتاب را لېږلی، پیغمبر را لېږلی، هغه نه مني. نو اتبعو تابعداري کوي کل شیطان د هر شیطان مرید سرکش. کتب علیه مقرر شوی دا د شیطان په باره کې، کتب علیه مقرر شوی د شیطان په باره کې دا خبره انه شان داده من تولاه چا چې د سره دوستانه وکړله، چا چې د شیطان سره مرګړتیا وکړه، فانه یضله نو دا به گمراه کی. الله وی دا خبره لازمه ده، دا مقرر شوی ده چې څوک د شیطان سره مرګړتیا کوي، د شیطان سره دوستانه کوي، نو هغه گمراه کوي. من تولاه څوک چې دوستانه کوي د شیطان سره، فانه یضله نو هغه گمراه کوي، ويهديه او رسي الى عذاب السعير عذاب د لمبولا. رسي چرته رسي عذاب د لمبولا، یا ويهديه د لار خي د عذاب د لمبو د اخرت
د لمبو لار به راخی چې شیطان مرګړتیا کې نو خو تعالی سم لار نه خي کنه د جهنم لار د لخی د کفر د شرک د ګناهونو د فسق او فجور. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث په دې آیت کې اوس دواړه دعوی الله ثابتې ښه دوباره ژوندم ثابتېږي او د الله یووالم ثابتېږي په دوه طریقو سره په دې آیت کې ثابتېږي. یو د انسان د پیدایش حالات الله و انسانانو تاسو لږ سوچ وکړئ کنه تاسو ما د نطفه نه پیدا کړلای د اوبونه اول کې دا نطفه چې د مور رحم لاله شي بچی دانې لا سلوي خرز التدار کم تیری سلوي خرز چې پتیر شي د دې اوبونه الله پاک وینه جوړه کې ټینګه وینه به چې په بل چیرې تیر شي سلوي خرز پتیر شي د دې نه الله مدغه جوړه کې مدغه د وخت ټوټه پټه به چې په بل چیرې تیر شي سلوي خرز د اغه نبی الله پاک انسان جوړ کی شکل او صورت ولا ورکی او به یو ملائکه راشو په دې کې روح واچي. نو الله وی تاسو د خپل حالات ولک سوچو کوي کنه دا زما څنګه کاریګری ده. سورته زمر کې به ان شاء الله راشي د رښتینی سپاره کې یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. الله وی اے انسانانو تاسو ما د مور په خېټه کې پیدا کړی استئ په درې تیارو کې. دنیا نن سبا څومره ترقی کړې ده ساينس خود دې باوجود چې تیار شنو تیارې کې کار نشي کولای چې برق په لاړ شي نو پټه په باندې کینی به ځان د پاره د جرناتور او د نور رڼا تنظیم کوي. الله وی زده سي کاریګری د زما چې په درې تیارو کې می انسان پیدا کړی دی. یو تیار د مور د خېټه ده دویمه تیار د رحم د بچی دانې ده او دریمه تیار پریوان پناه باندې او پرده شانته پرتای پریوان. نو دا درې پردي دي درې تیاری دي الله په دې کې ما انسان پیدا کړی دی. نو تاسو څه خیال لرئ چې زه دوباره ژوند نشم کولای چې دومره په تیاری کې انسان د څه شکل او صورت کې پیدا کوم نو ولې زه دوباره پیدایش نشم کولای. نو دا دلیل شو په دې خبره باندې چې الله دوباره پیدایش هم کولای شي او دا دلیل شو په دې خبره چې الله د قدرتونو خاوند دی یو ذات دی. دا اول دلیل دی. وګورئ یا ایها الناس ای خلق ان کنتم کاستیتاسو فی ریب پشک من البعث د دوباره ژوندنا کستاسو شک نو وکړئ فاسمعوا دلته لفظ مقدر دی جزاء مقدر ده کتاسو شک استید دوباره جن فاسمعوا نو وکړئ دلیل وایي فإنا خلقناکم بشک من تاسو پیدا کړی استای من تراب د خاورنا تاسو پیدا کړی استای د خاورنا د دې دوه معناګانې ما بیا کړی دي. یو دار چې تاسو لارم پیدا کړی آدم علی السلام د خاورنا او دوی معنا شابه چې تاسو ټول د خاورنا پیدا استیا زکه تاسو پیدا ستای د نطفه نه نطفه جوړیږي د وینې نه وینه جوړیږي د خوراکونو نه خوراکونه د سمکه نه. نو الله موږ تاسو پیدا کړی استای د خاورنا ثم من نطفه بیا د نطفه نه هغه د منی څاڅکی ثم من علقه بیا د ټینګي وینینا. تاسو لما خبر او کړ چې څلوي خورځې پتیری شي د دې څاڅکی نه الله ټینګ وینه جوړوي. ثم من مضغه بیا د غوخه د ټوکړې نه څلوي خورځې چې پتیری شي بیا د غوخه ټوټه تی الله جوړوي. مخلقه پورا اندامون والا وغیر مخلقه او بعض د نیمګړو اندامون والا. بعض انسان الله پورا اندامون ورکی بعض الله اندامون کم ورکی سترګي وي وګنی مثلا بل اندامي کمی. لنبین لكم د دې د پاره چې من بیان وکړو تاسو لا تاسو د حالاتو ونقر او منګه اسارو فی الارحام پرحم کې دا بچي منګه دا بچي اسارو دا انسان منګه اسارو فی الارحام په بچی دانو کې رحمونو کې ما نشاء څومره چې زمون خو خشي اله اجل مسمن تر نیټه مقرره پوري. یعنی بعض بچي د مور په خېټه کې لږ وخت پاتې شي بعض ډیر وخت پاتې شي عموما نه لس میاشتې پاتې کیږي خو کله ناکله د دې نه کم او زیات هم. ونقر منګه اسارو بچي فی الارحام د مور په بچی دانو کې ما نشاء څومره وخت چې زمون خو خشي اله اجل مسمن تر نیټه مقرره پوري. ثم نخرجكم بیا منگا تاسو راو باسو طفلا ماشومان بچ راوزی انسان طفل اغلوی چې ترڅو پورې دا بچي مور له محتاج په خوراک او اسکاک وغیرہ کې دی له طفل وای خا بیغین رست صبی شي من بیا راو باسو تاسو طفلا ماشومان ثم لتبلغوا دین مخکی او لفظ مقدر دی ثم نربيكم بیا من تاسو تربیت کو لتبلغوا دی د پاره چې اورسیږي اشدکم خپل ځوانیلا
ثم نربيكم لتبلغوا بیا موږ تاسو پالنه کوو د پاره چې ورسېږئ اشدکم خپل ځوانۍ لا الله بیا موږ تاسو تربیت کو چې د دې طفل نه تاسو بیا ورسېږئ چې شي لا اشد یعنی ځوانۍ عمر لا ورسېږئ ومنکم او بعض تاسو نه من هغه څوک دی یتوفا چې وفات شي مخکې د ځوانۍ نه بعض کسان پتا سو کې هغه دی یتوفا چې وفات شي مخکې د ځوانۍ نه ځوانۍ در رسیدلې نه چې مړ شي ومنکم او بعض تاسو نه من هغه څوک دی يرد چې وګرځول شي الی ارذل العمر ناکار عمر لا بعض کسان د سې چې د ځوانۍ نم پسې ووري او وګرځول شي الی ارذل العمر ناکار عمر لا لکای لا يعلم عاقبت د دې لام لام عاقبت ویخه انجام د دې لکای لا يعلم چې نه پويږي من بعد علم رسد علم نشيئا فهت شي دی لا ارذل العمر ویخه سورۃ نحل کې تیر شوی چې انسان د سې حالت لکله ناکله اورسیږي چې هغه څه ولا یاد غم تیر شي د دې د پاره کم خاص تاکل عمر نشته دی اگر چې بعض علماو اتیا او بعض علماو 15 او بعض علماو 90 کال ویل دي خو راجحه خبره ده د قوي خبره ده چې بس ارذل العمر دی لو چې انسان دغه حالت ته اورسیږي چې هغه شته علم دې نه هیر شي ګاډي وړي بیا وای بعض وخت د دې عمر نه نبی رسول الله پناه وخت داخل زکه داسې عمر کې سړی د الله عبادت نشي کولای طاعت نشي کولای بلکې په خلکو باندې بوجي کله یو سره لانجي کله بل سره لانجي وتر الارض او تغور زمکا دي جن اوس دیم دلیل بیانې کې دي پور یو دلیل بیان شو چې دوباره ژوندم شتا او الله یو دی ګوره اوس بل دلیل بیان د دې تعلق د زمکو سره دی الله وی ګوره او چې زمکې مونږ په باندې باران را اوره په دغه زمکه کې حرکت پیدا شي را او پړسیږي تیغ ته نه راوځي شنه خسته بوټي ته راوځي نو الله وی دغه وچ زمکه چې ژوند دی کولای شم زې تازه کولای شم او فصل ته رازرغونولای شم نو دغه شان ته د مړ بدن کې روح اچولای شم او دوباره ژوند دی کولای شم نو دوباره ژوند نه ثابت شو وتر الارض او تغور زمکه حامدتن وچا فاذا انزلنا چکل من را ورو عليها پدزم کې باندې الماء او بو نو اهتزت حرکت وکي لازم کلان دي ځنه حرکت شروع کی وربت او راو پړسیږي وانبتت اور زرغون کې من كل زوج هر قسم بوټي بهیج تازه خسته بوټي را زرغون کی نو دا دلیل شو د الله په وحدانیت او په دوباره ژوند باندې ذالک بان الله هو الحق دا د مخکینو دلایل نتیجې ذکر کوي دا کوم دلایل چې تاسو ورته دي 15 نتیجې اوس الله بیانوي ذالک دا زکا بان الله دلته لفظ مقدر دی لتستيقنوا دې د پاره چې تاسو یقین وکئ ذالک دا دلایل چې کوم بیان شو دا د دې د پاره دی لتستيقنوا چې تاسو یقین وکئ بان الله هو الحق چې بشک الله حق دی دا اوله نتیجه چې دا کوم دلایل بیان شو دا په دې خاطر چې تاسو یقین وکئ چې الله حق دی ګوره الله شته یو دویمه نتیجه دا ده وانه او دغه الله یحیی الموتى ژوند کوي به مړي لکه څنګه چې دنیا کې پیدا کړی دي دریم وانه بشکد الله علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت والا دی چې د مور په خېټه کې بچي پیدا کړي دي دوه چې زمکه نشنه فصلونه راوباسي قدرت والا دی کنه څلورمه نتیجه دا ده وان الساعه اتیه او قیامت راتلون کې دی لا ریب فیها شک پکې نشتا ځکه ما تاسو له چې دوباره جون ثابت شو پنځم دا وان الله یبعث بشک الله برا پورته کې من هغه څوک په قبور چې په قبرونو کې دی الله په کې ساواچي لکه څنګه چې الله جل شانه په دې وچ زمکه کې ساواچ ولا شنای کړل دغه شان به الله په دې مړو بدنونو کې ساواچي ژوند دی ومن الناس من يجادل دي کې مزورنه د هغه خلکو لا چې د الله د قدرتونو نه من انکار ته کوي جګړه کوي ومن الناس او باز د خلکو نه من هغه څوک دی جادلو چې جنگونه کوي په الله د الله په توحید کې فی الله معنا فی توحید الله یا فی قدرت الله چې جنگونه کوي د الله په قدرت کې بغیر علم بغیر د پوهه نه ولا هدن او بغیر د هدایت نه ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب رڼا والا نه بغیر علم دا معنا چې عقلی دلیل مور سره نشته دی ولا هدن او نو ور سره نقلی دلیل شته ولا کتاب منیر او نو ور سره وحی دلیل شته هیڅ قسم دلیل نه لري ثانی عطفه اړون کې ده د اړه خپل ثانی عطفه سمانا اړوي اړه خپل د الله د دین اړه اړي دین لغاړه نه دي څه د پاره لیدل چې نور خلق گمراه کې عن سبیل الله د الله د لارې نه یعنی په خپلم اړه اړي نه مني نور خلق هم گمراه کې متعدی مریض دي
له د پاره په دنیا په دنیا کې خزي رسوایی دا ونذيقه او منګه به اوڅکو په د باندې یوم القیامت د قیامت پورز عذاب الحریق عذاب د اور والا عذاب د اور سوزون کی ذالک دا عذاب په څه وجه ده نو الله ودا ستاسو د اعمال وجه ده کنه ذالک دا عذاب بما په سبب د دې قدمت چې مخ کې لګلیو یدا کستا لا سنو دا عذاب بما په سبب د هغه عمل ده قدمت چې مخ کې لګلی دی یدا کستا لا سنو دا لا سنو ذکر کړ چې اکثر کارونه خلق په لاسونو کوي مراد نه ټول بدن دی وان الله وبشک الله ليس بظلام ند ظلم کون کې للعبید په بندگانو ومن الناس من يعبد الله على حرف پدی آیت کې ذکر کیږي منافق انسان مخکې د ښکارا کافر بیان شو ثاني عتبه چرړ اړیو بحثونه کوي اوس د منافق بحث دی منافق انسان دوه مخه کله چې د دین په کار کې ولا ګټه ښکارا کیږي نو بیا وې دین مانم خو چې کله ولا نقصان راشي پکې تاوانی په کمزې کې زمکتی زی بل یو کاروبار کې تاوان کې نو بیا دین نه مانی ښه بیا دین لا تیار نه دی نو دا د منافق انسان صفاتونه دي چې کوم ځای کې ولدین کې ګټه ښکارا کیږي ورزي ورپسې چې ګټه یې نه بیا لسی ومن الناس وبعض د خلقنا من هغه څوک دی يعبد الله چې د الله عبادت کوي علی حرف پشک حرف یو معنا شکی دی یقین نشته دی دویم علی حرف په اړه حرف په لغت کې طرف لوي ښه د الله عبادت کوي علی حرف په طرف باندې په غاړه روان مسلمانانو سره څنګه ځان خوځي را خوځي کنه دین کې پورا نه داخليږي په اړه روان دي فان اصابه كورسيګ دي لخير څه خوشالي نو اطمئن به خوشاله شي پاغي باندې مطمئن شي که خوشالي ولا ورسيږي غنیمت کې برخه واخلي بلکم ځکه کې ولا څه ګټه ورسيږي نو اطمئن به کلک شي پاغي باندې وان اصابته او كورسيګ دل فتنه ستکلیف کسه تکلیف ولا ورسیږي کمزې کې مثلا زخمی شي خوږ شي بل یو دنیوي نقصان پر راشي مثلا زکات او عشر ورکړي نو ان قال بعد وګرځيږي علی وجهه پخپل باطل دین باندې علی وجهه معنا پخپل مخ مراد نه باطل دین خپل کفر طرف ته بیرته خسر الدنيا تاوان او په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې دنیا کې تاوان او ځکه خلق د صفاتونو نه خبر شي د منافقت نه نو خلق بیا ملامت کوي خلق وسره مين نه کوي او اخرت کې تاوان دي ذالک هو الخسران المبين دا تاوان د اخکارا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه پدې کې رد په شرک الدعاء باندې چې کوم خلق د الله نه بغیر بل چاله اوازونه کوي نو الله وې دي کې تاسو ولې اوازونه کوي دوی خو تاسو لا نو فائدہ رسول شي او نه نقصان يدعو دوی رابلی من دون الله د الله نه بغیر ما هغه څوک لا يضره چې نه د ضرر رسول شي ولا ينفعه او نه ولا فائدہ رسول شي ذالک هو الضلال البعید دا گمراهی دا لری د حقنا دا د سي گمراهی د حق نه لری دا يدعو دوی رابلی لمن خامخا هغه څوک ضره چې ضرر د هغه اقرب ډیر نږدې دی من نفعه د ګټه د هغه نه الله يدعو دوی اوازونه کې دا مشرکان لمن هغه چاله ضره چې د هغه ضرر ډیر نږدې دی من نفعه د هغه د ګټه نه پدې یو سوال دی سوال دا د مخ کې تیر شو چې دوی اوازونه کوي هغه چاله لا يضره ولا ينفعه چې نه ضرر رسول شي او نه ولا ګټه رسول شي او دلته الله څو دلته وی چې دوی اوازونه کوي هغه چاله چې ضرر هم رسول شي خو ډیر او نفع هم رسول شي خو کم پدې تاسو بوښ ولای کنه مخکې آیت کې ذکر شو چې نه ضرر رسول شي او نه نفع او دې آیت نه معلومي کې چې ضرر هم رسول شي او ګټه هم رسول شي خو ضرر ډیر ګټه کم ده بالکل هم نشي جواب نو جواب دار چې الته د هغه معبودانو بحث دی چې هغه مړشي دي او یا بوتان دي نو هغه نه چاله ضرر رسول شي او نه ګټه رسول شي او دلته د هغه خدایانو بحث دی چې هغه ژوند دي او دوی د مشرکان ورپسې روان دي او بي دلیل د هغه خبرې مانی نو هغه ولا کړه ناکله ګټه رسي کنه بعضی فائدې ولا ورکي بعضی ناجایز شي نو ولا جایز کوي دای ګټه ده کنه وسنه څه هم دغه شان کله ناکله ولا لنګری منګری ورکه خوراکونه مراکونه په باندې وکي نو دنیوي یو څه ګټه اشته خو لیکن دا نه ډېر غټ دی لبئس المولا نو ډېر ناکار دوست دی ولا بئس العشیر او ډېر ناکار مرګړې دی څوک دا شیطان چې دا چاله اوازونه کوي دوی
ان الله يدخل الذين امنوا په دې آیت کې وزیر د مؤمنانو د پاره ان الله بشک الله يدخل الذين داخلي هغه کسان امنو چې ایمان راوړي او عمل الصالحات او عملونه کړي دي نیک چرته داخله جنات باغون لا تجري چې بيګي بمن تحتها الانهار داغلان دي نيرونا ان الله يفعل بشک الله کوي ما هغه څه يريد چې وي غواړي الله چې شي غواړي هغه کولې شي من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة پدی آیت کې زورنا د منافق انسان لا منافق انسان باندې چې کله تکلیف راشي سختی پی راشي نو د ګمان دی چې مړه بس الله ما سره هیڅ امداد نه کوي ځکه دا نبی حق نه دی نو بس د دې په وجه الله زما سره امداد نه کوي نو الله وی چې حادثه دا دسه چل او کا چې رسي اوګدا کا پاس چت لوزان پانسی کا چې دا غصه دي ختم شي بل علاج ستانشته دی نو دا زور نه ده ما کان یظن څوک چې ګمان کوي الله ينصره الله چې هیڅ کله به الله د سره امدادونه کوي په دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې فليمدد نو اوګد کی بسبب رسي الى السماء چتلا سمان مراد چتخه رسي دی اوګد کی پاس چتلا ثم ليقطع او بیا دی ځان زندای کی ځان دی پانسی کی فلينظر نو ادي ګوري هل يذهبن چې آیا ختم ولې شي کیدو د چلول ما هغه شی یغیظ چې دای غوسه کړي دی ادي ګوري چې په دې سره د غوسه ختميږي کنه دوی مقصد دا دی چې منافق انسان وای چې نبی له سلام سره الله امداد نه کوي مخکې معنا خو موږ دا وکړه منافق وای چې ما سره الله امداد نه کوي اوس دویم دا منافق وای چې الله د دې پیغمبر سره امداد نه کوي او دا د دې خواهش هم دی چې الله ور سره اونکي نو الله وای چې ګوره امداد خو راځي د اسمان نه نو اے منافقا کته بندول شنو زده سي چالو کا کنه چې رسي اوګدا کا پاس اسمان لا اوخیجا او دا امداد په پیغمبر باندې کټ کا کنه وزدي رسول نشي کوله نو ګوره من هغه څوک کان یظن چې ګمان کوي یعنی ارمان داده خواهش داده الله ينصره الله چې الله امداد کوونکی د پیغمبر سره په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې فليمدد بسبب اوګد کی رسه ال السماء اسمان لا دلته سما په معنا د اسمان ثم ليقطع بعد کټ کی امداد رسول اسمان له اوګده کې او په دې پیغمبر باندې امداد کټ فلينظر نو ادي ګوري هل يذهبن آیا ختم ولې شي کیدو د چلول ما هغه شی یغیظ چې دای غوسه کړي دی ادي ګوري چې د غوسه په دې سره ختميږي وکنه وكذلك انزلناه آیات بینات ترغیب د قران کریم له وكذلك ودغ شانت انزلناه نازل کړي دي من آیاتنا بینات واضح وان الله دلته واعلموا لفظ مقدر دی واعلموا او کوئی شی ان الله چې بشک الله يهدي هدایت کوي من يريد چاله چې وغواړي ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين په دې آیت کې اوس د مختلفو ډلو بیان دی الله وی صرف په نوم باندې خلاصې نشته دی صرف په دعوو باندې کار نه کیږي عملا ایمان او عمل صالح پکار دی ان الذين بشك هغه کسان امنو چې ایمان راوړي دي والذين هغه کسان هادو چې يهوديان دي والصابئين او دستور عبادت کوونکي والنصارى او نصرانيان والمجوس او مجوس هغه چالوي چې د اور عبادت کوي او یا د رڼا عبادت کوي آتش پرست والذين هغه کسان اشرکو چې شرک کړي دي ان الله يفصل بشك الله بفیصلو کی بینهم د دوی ترمنځ یوم القیامت د قیامت په ورځ دی له عملی فیصله ویغه اسی خو فیصله الله دنیا کې کړي د حق واضح کړي دي او باطل واضح کړي دي خود قیامت په ورځ به الله عملی فیصله کوي چې الله به مؤمنان جنت له داخل کی او د نور له يهود نصارا و غیره دا به الله جهنم له داخل کی ان الله بشك الله على كل شيء فهر يوشبان شهيد حاضر ناظر دے الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض پدی آیت کی ذکر کی دلیل عقلی د الله د یووالی
علم تر آیا نګورې ته اے پیغمبره ان الله بشک الله يسجد له سجده کوي دی الله لرا من هغه څوک په السماوات چې په اسمانونو کې دی ومن او هغه څوک په الارض چې په ځمکه کې دی ټول مخلوق الله له سجدي کوي والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ نور او قمر الله له سجده کوي د خپل شان مناسب والنجوم او السطور والجبال او غرنا والشجر او وني والدواب او باقي حيوانات وكثير من الناس او ډیر خلق وكثير من الناس او ډیر د خلقونه وكثير او ډیر خلق چې دي حق عليه العذاب ثابت شوه دی پاغه باندې عذاب یعنی ډیر خلق د سې دي چې هغه سجده نه کوي الله لا د الله اطاعت نه کوي نو عذاب په ثابت شي ومن او هغه څوک یهین الله چې الله شرمنده کی چې الله ذلیل فما له نشته د هغه د پاره مم مکرم څوک عزت ورکوونکې الله چې څوک او شرمای الله چې څوک ذلیل کی نو بیا دې له څوک عزت نشي ورکولای که ارڅومره خلق بیا کوشش وکي الله عزت کو څوک عزت من کولای نشي ومن او هغه څوک یهین الله چې الله او شرمای الله شرمنده کی فما له نشته د هغه د پاره مم مکرم څوک عزت ورکوونکې ان الله يفعل بشك الله کوي ما يشاء چې خوښي هاذانی دا دو ډلې هاذانی دا دو ډلې کمی دو ډلې یو د مؤمنانو او بل د کافرانو مخکې آیت کې بیان شو کنه ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين یو د مؤمنانو ډله وا او دا بل چې دا ټول یو ډله د کافرانو دي بس دا ټول په یوې حسابي کې يهود نصارا صابئين مجوس او مشرکان دا ټول یو ډله ده نو هاذانی دا دو ډلې خصمان دوی اختلاف کړي دي خصمان دا دو ډلې یو د بل خصم دي دا دواړه دعوه ګر دي اختصموا چې دوی اختلاف کړي دي فی ربهم فبارد خپل رب کې خصمان دا دو ډلې یو د بل مقابل دي خصم دی لو چې ستا چا سره لانجی په یو شی باندې د دعوی نو ته دا اغي خصم اغستا خصم دی له خصم وي نو دا دو ډلې چې د خصمان یو د بل مقابل دي اختصموا چې دوی اختلاف کړي فی ربهم فبارد خپل رب کې یعنی مشرکین وي چې خدایان ډیر دي همدغه شان مجوسیان وي چې زمونږ خدای چې دغه دا اور او رڼا د مونږ له عبادت کو همدغه شان يهود وي چې عزير عليه السلام د الله زوی دي نصارا وي چې عيسى عليه السلام د الله زوی دي او صابئين دستور عبادت کوي او مؤمنان چې دي هغه وي زمونږ رب الله دي نو اختصموا فی ربهم دوی اختلاف کړي په خپل رب کې فالذین نهى کسان کفروا چې کفر کړي قطعت جوړې بکړې شي لهم د دوی د پاره ثيابن قطعت معنا کټ بکړې شي یعنی جوړې بکړې شي لهم د دوی د پاره ثيابن جامع من نار دبورنا هغه کسان چې کفر کړي د قطعت لهم کټ بکړې شي د دوی د پاره جامع د ورنا الله بو ولدا ورنا جامع جوړي کی ښه منګو تاسو خدای رخ نه جامع جوړو جهنميانو کفارو د پاره به الله د ورنا جامع جوړي کی الله په دې باندې قدرت لري ګر چا پیره په بدن به ولا واغوندي او دوی معنا دار چې جامونه مقصد دا دی چې دا اور به د سلان دی باندې لکه جامې یعنی رښتیا جامې بنئ خدا اور به نه لاندې او باندې تابع لکه د جامو په شان ته يصب وابر من فوق رؤوسهم د دوی د سرونو د پاس الحمیم اشیدل اوبا وابر من فوق رؤوسهم د دوی د سرونو د پاس الحمیم اشیدل اوبا اشیدل اوبا الله په دې سرونو دوی لواړي یسحرو ویلی بکړې شي به په دې اوبو سره ما هغه صفی بطونهم چې د دوی په خېټو کې دي یعنی کلمی والجلود او ویلی بکړې شي څرمنی چې دا اوبو ولا الله په سر باندې واړی نو څرمنی به ویلی شي او په خېټه کې چې کوم شی پروت دی کلمی هغه به ویلی شي او حدیث کې راغلی دی چې لاندې په دوبر بتینه اوسیخه یسحرو ویلی بکړې شي به په دې اوبو سره ما هغه صفی بطونهم چې د دوی په خېټو کې دي کلمی والجلود او څرمنی به ویلی کړې شي ولهم مقامع من حديد او د دوی د پاره مقامع غرزونه دي من حديد د اوسپنی د اوسپنی غټ غټ غرزونه دي چې ملائکه به دوی له پاغي باندې گزارونه ورکي سزا به ورکي وਹੀ وي دا جهنميان کلما ارادو هر کله چې دوی اوغواړي ان یخرجوا چې اوزي منها د جهنمنا کله چې جهنميان اوغواړي چې اوزي منها د جهنمنا
من غم د غم د وجنا د ډېر تکلیف د وجنا نو اعيدو واپس بکړې شي فيها په دې جهنم کې چې کله دوی د وتلو اراده کوي نو دا ملائکه بوله په ګروز باندې گزار ورکو د جهنم منځ له ورسه چې کله بیا دوی اراده کوي چې اوځي نه وي دي وذوقوا دلته یو لفظ مقدر دی قیل لهم دوی له اویل شي وذوقوا او اسکای عذاب الحریق عذاب د اور سوزون کی دغه عذاب لنم داخل شي ان الله يدخل الذين امنوا په دې آیت کې زیره دی اوس ان الله بشک الله يدخل الذين داخل بکی هغه کسان امنو چې ایمان راوړې او عملوا الصالحات او عملونه کړی دي نیک جنات باغون لبی داخل کی تجری چې بای کې بمو تحتها الانهار دا غلان دي نيرونه يحلون اغسطل کیږي بدی جنت عامله فيها پدی جنت کې من اسابر بنگړي من ذهب د سرو زرو بنگړي به الله دوی له وروا غوندي او سوره الدهر کې راغلي دي من اسابر من فضه چې د سپینو زرو بنگړي به الله وروا غوندي نو دواړه قسمه به خد سرو زرو بمي او د سپینو زرو بمي سړو لبم الله د بنگړي ورواچي او خزلم دنیا کې سړو سره بنگړي بدخکار کیږي سوره کهف کې تیر شو بل ورځي لیکن په جنت کې به خستخکار کیږي د هر ځای خپل ژوند دی یو ځای کې کستاسو پامې په دنیا کې یو ځای کې یو کار خلک کوي عیب نه ګڼي او بل ځای کې چې دا کار خلک کوي خلک په سخف کیږي خلک ډېر بد ګڼي بس دا د خلکو عرف او رواج کوي په یو ځای کې خبره خلک بد ګڼي بل ځای کې بد نه ګڼي نو دغه شان په جنت کې دا بنگړي چې دا بد نه ګڼل کېږي بلکې دا به استخکار کېږي يحلون ورواب غستول شدي جنت یانو لفيها پدی جنت کې من اسابر بنگړي من ذهب د سرو زرو ولؤلؤا او ملغلر هارون اغبم الله ورواغون یا بنگړي وي ولباسهم او جامې د جنت یانو بفيها پدی جنت کې حرير ریخمي جامې به د شي وي درې خمو او سوره کهف کې تیر شو کنه چې دوه قسمه ریخم وي استبرق من سندس نری ریخم او پیر ریخم دوه قسمه دنیا کې ګوره د سړی د پاره د ریخمو استعمال او د سرو زرو استعمال منه دی ناجایز دی سړی د سرو زرم نشي استعمالوله د سرو زرو ګوتما د سرو زرو سات امدغه شانته د سرو زرو قلم یا بل یو شی دا نشي استعمالوله ها د سپینو زرو ګوتما کو جوړي ګوتما نو هغه صرف جائز قدر ده خنه ده خو خدای چې سړی ګوتما استعمال نکي خو کڅو کې استعمالي صرف د سپینو زرو یو ګوته استعمالول شي او د سرو زرو استعمال خو د سړی د پاره بالکل ناجایز دی امدغه شان د ریخمو استعمال دام د سړو د پاره ناجایز دی خزي استعمالول شي د ریخمو استعمال بیا په یو وخت کې جایز دی چې کله سړی د ضرورتي بدن باندې خارخ لګیدل په خوا به کله بدن باندې خارخ ولګي د داغي د علاج لپاره به خلکو د ریخمو جامې استعمالول نن سبا نور متبادل دوايا نشته نو د ریخمو استعمال او د سرو زرو استعمال د سړی د پاره په دنیا کې ناجایز خو آخرت کې به الله ولڅکی جایز به کې خنو ولباسهم او جامې د دوی بفيها په دې جنت کې حریر د ریخمو وهدو الى الطيب من القول وهدو داو د اذ په معنا سره ده وهدو زکه چې دوی له خدا نه کړې شوی و الى الطيب من القول د پاک وینا یعنی الله به دوی جنت لول داخلي الله به دوی د دومره عزت ولې کوي د ریخمو جامې او سرو زرو بنگړي دا به ولي وهدو زکه چې دوی له خدا نه کړې شوی و الى الطيب من القول د پاک وینا وهدو او دوی له خدا نه کړې شوی و الى صراط الحمید د لاري د استایل شوی ذات دوی له الله لار خودل شوی و اسان لار چې قران دی ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله مخکی آیتونو کې د مؤمنانو بیان وشو اوس په دې آیت کې ذکر کیږي د کفارو بیان ان الذين بشکه کسان کفروا چې کفر کړي و يصدون او خلق منکي عن سبيل الله د الله د لارنا لار د الله عام ده قران کریم نه خلق منکي د جهاد نه خلق منکي د دعوت او د تبلیغ نه خلق منکي د مانځ نه خلق منکي دا ټول په دې کې داخل دي
او خلق منع کوي د الله د لارې نه والمسجد الحرام او خلق منع کوي د مسجد حرام نه خانه کعبه نه الذي اغه مسجد حرام جعلناه چې من ګرځولې للناس د خلقو د پاره سواء برابر العاکف مقیم فيه په دې مسجد حرام کې والباد او مسافر چې خلق منع کوي د مسجد حرام نه الذي اغه مسجد حرام چې مونږ ګرځولې ده د خلکو د پاره سواء برابر ده العاکف مقیم سره فيه پدې کې څوک کې ډیره ده الله والباد او مسافر یعنی د مسجد حرام سره متعلق چې څومره زموږ کې دا ټول مراد دي مینا مزدلفه صفا مروه عرفات دا څومره زموږ کې چې دي پدې باندې د هیڅ شخصي ملکیت نشي راتلی بلکې پدې کې مقیم او مسافر ټول برابر دي هر څوک چې ورزي په دغه ځای کې د الله عبادت کوي کولی شي د چا شخصي ملکیت نه دی ومن يرد فيه او څوک چې غواړي په دې مسجد حرام کې به الحاد کوګواله د دین نه څوک چې اراده لري په دې مسجد حرام کې به الحاد د کوګواله چې د دین نه کوګ شي به ظلم په ظلم سره نو ذقه نو الله وي منګه به اوڅکو په د باندې من عذاب السعير بن عذاب الیم عذاب د لمبو والا من عذاب الیم عذاب دردناک الیم معنا دردناک واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت دي زنا دویم باب د دې صورت دی ودرشم نمبر آیت پورې دې ځنه مسئلې د حج شروع کیږي په تفصیل سره د حج ځنی مسائل هغه په سورته بقره کې بیان شوی وخه تر مینا پورې چې څومره د حج مسائل دي هغه په سورته بقره کې بیان شوی د مینا د ورځو پورې د مینا نه وروسته مسلمانان هغه قرباني کوي اول دغه اختر په اول ورځ باندې اول کې شیطان وشتل کېږي داغه بیان الته شوی داغه نروسته بیا خلک حاجیان چې دغه قرباني کوي بیا سر کړي او بیا زی طواف زیارت کوي او بیا اخره کې چې راځي طواف وداع کوي نو دلته د حج کم باقی مسائل دي دغه اختر د ورځې نه چې کم مسالې فاتې دي هغه دي ځنه بیانېږي وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ وَكَلَّ چمنگا زے اخود ابراہیم علیہ السلام لا متعین کمنگا زے ابراہیم علیہ السلام لا منگا اخود ابراہیم علیہ السلام لا مکان البیت زید بیت اللہ د بیت الله هغه بنیادونه چې وغه تیار د مخ کې نه موجود لاندې خو آبادی چې وغه رنګ شوی و نو الله موږ ابراهیم علیه السلام له اخود زید بیت الله چې دغه زید په دې زبته خانه کعبه جوړه الله تشرک به شیئا دا چې شریک بنه جوړه زما سره هیڅ یو شی وطهر بیتیا او پاک ساته کور زما للطائفین د پاره د طواف کوونکو دلته مکالمه د ابراهیم علیه السلام سره ده نو ځکه طهر صيغه د مفرد ذکر کړي ده او سوره بقره کې دا راغلی ان طهرا بیتیا ځکه الته ور سره اسماعیل علیه السلام هم ذکر شوی چې دواړو خانه کعبه جوړه کړه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل نو الته ویلي ان طهرا تسنیه صيغه چې تاسو دواړه پاک ساتئ بیت یکور زمال طائفین د پاره د طواف کوونکو زما دا کور چې دا پاک ساتئ دا خبر الله تعالی کړی دا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام نو د دینه معلومه شول چې د الله د کورونو پاکول دا یو عظیم عبادت دی دا دومره لوی عبادت دی د الله د کور خدمت کول د مدارسو خدمت کول چې پیغمبران الله د دې لپاره ګمارلي دي چې زما د کور صفایي وکوي ګوره الله جل شانه هر چاله د خپل کور د خدمت توفیق نه ورکړي حدیث کې راغلی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا رايتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايمان چې کله تاسو یو سړی وګورئ چې د الله د کور خدمت کوي چې کوم ضرورت هغه پورا کوي منډه ترړوي نو تاسو د دې سړی د ایماندارۍ گواهی ورکړئ پوه شئ چې دا سړی مؤمن دی ځکه د دین د مراکزو د جماعتونو او د مدارسو خدمت دا مؤمنان خلق کوي نو الله ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام له وی پاک ساتي کور زما به پاکواله په دوه قسمه ده ګوره یو ظاهري پاکواله ده چې د مدرسې او د جماعت خیال بساتي ګندګي به پکې نه غورځي او خزلونه به پاکه جاروکه به وینځي به او دویم معنوي پاکواله ده معنوي پاکواله ده چې د الله کور چې ده هغه په
شرک باندې په غلطي عقیده باندې په غلطو اعمالو باندې نه کړي د جمعات نه به اجره نه جوړي نسوار به پکې نه اچي دا باز خلک په جمعات کې نسوار هم اچي ډل او ټپلې جوړ کړي غپې شپې پکې لګي د دکانداري او د پټي خبره او د تجارت خبره د ټولې په جمعات کې شروع کړي نو معنوي پاکواله دار چې د الله کور د دنیوي خبرونه د شرکی او بدعي اعمالونه پاک شي پاک ساته کور زمان الطائفین د چا د پاره د طواف کوونکو د پاره چې الله کور دې پاک چې څومره خلک پدې کې عبادت کې استابو سره اجر پکې ښه مدرسه دې پاک کړه نو څومره خلک چې راضي دي چې درس او استابو سره پکې ثواب کې برخه د الله د ملمنو خدمت دی وکړه دا خو طالبان د علم زدکون کی دا خدای الله ملمانی نو للطائفین د پاره د طواف کوونکو دا کور پاک ساتي طواف یو د عبادت دی چې دا د الله د کور سره یعنی بیت الله سره خاص دی ګوره د بل یو شی طواف هم جائز نه دی تر دې پورې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم جمعات د په مدینه منوره کې کله دغه جمعات نم څوک طواف کې دام ګناه کې بلکې شرک لرسیږي او نور مساجد خلا پرېدا بعض خلک ناپوهان جاهلان او د اولیاء او د بزرګانو د قبرونو نه طوافونه کې تابع کېته نو دا ناجایز کار دی دا حرام دی په دې سره انسان د ایمان نه ګوره وزي نو للطائفین د پاره د طواف کوونکو والقائمین او د پاره د ادریدونکو چې څوک ادریږي د الله د عبادت د پاره والركع السجود او د پاره د رکوع سجده کوونکو یعنی منځ گزار چې خلک برازي دلته به منځونه کوي طوافونه به کوي اعتکاف به کوي الترغری والعاکفین او د اعتکاف کوونکو د پاره واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا مخکې آیت کې مسله د توحید بیان کړه چې شرک باندې کې ګوره کور زما پاک وساتئ اوس وی چې اے پیغمبره اے ابراهیم علیه السلام خلکو ته اعلان د حج وکړه کور خو دې پاک جوړ دې کو اوس خلکو له اعلان د حج وکړه چې خلک دلته راځي او دغه بیت الله زی کې حج کوي ابراهیم علیه السلام خانه کعبه جوړ کړه د حج شروع شوله واذن فی الناس او اعلان وک په خلکو کې بالحج د حج یاتوکا چې راضی تعالی یاتو بیت کدلته لفظ مقدر دی چې راضی استاد کور لره جعلن پیادل رجال جمع د راجل د رجل جمع نه داخل راضی تعالی رجالن پیادل وعلى كل ضامر او په هر تیز رفتار سورلې باندې ضامر هغه اس یا اوخله ولیکيږي چې هغه نری وي د بدن نه تیز رفتار او ستړي کیږي زرنه چرازی علا کل ضامر پهر تیز رفتار سورلی باندې من یاتین چرازی من کل فج د هر لارن عمیق لری چرازی د هر لری لارن فج ویلې کیږي هغه لار لچ د دوه غرونو په منځ کې کمالار راغلي مکه مکرمه خانه کعبه چې وګورئ هغه په دسي ځي کې آباد ده چې د هر طرف نه سړی راځي نو فج دی یعنی د غرونو په منځ کې براوزي ولا زګه ټوله غریزه علاقه ده کنه نو یاتین راضی بمن کل فج عمیق د هر لری لارنا ارزنه برازی لیشهدوا دی آیت نبی معلومه شو لګورا اول آیت کې رد شرک کو بیا ورپسې مسأله د حج بیان کړل نو دی طرف ته اشاره ده چې حاجی صاحب چې حج لذین اول د خپل عقیده اصلاح وکړي خپل عقیده دی جوړه کینو چې بیا حج کې بیا به فایده رسي ولا کنه او دویم دا حج چې دا عملی توحید دی د الله تعالی ګوره زکا چې زیبو د الله د کوټې نه به طواف کې بل ځای لبنځي امدغه شان قربانی به د الله په نوم کې روس تر روان دي صفا مروه عرفات چې کوم د توحید مقامات دي د غزیله بزي او په هغه طریقه به چلےږي چې کومه طریقه الله خو دلې ده نور طریقې به ځان نه پکې نه پیدا کړي که خوا خان دی او که غریب دی که زوړ دی او که ځوان دی ټول به یو رقم لباسي خدوت صادرونه به اغوستي خيسته جامې نشي اغوستل نو عملی توحید دی په دې کې لیشهدوا منافع لهم د دې د پاره چې داخلك حاضر شي منافع لهم خپل فائدو لا دلته د فائدو نه مراد اخروی فائدې دي چې خلک حج لراشي نو اخروی فائدې به ترلاسه کی ثوابونه به وګټي مغفرت به ول الله او کی جنتونه به ول ورکی نو دا اخروی فائدې دي په حج کې د دنیا د فائدو نیت نه دی پکارخه حج لچ سړی زی په دې نیت باندې لاړ شي چې د آخرت ګټاو کما چې الله زمان راضي او حج په ما باندې فرض شوی دی چې دا فرض ادا کړم
په دینت بنزي چې مال خلک اجي سیب وي او مال خلک فلانه سیب وي او یا زمال ته تجارت او کاروبار وکم یا په دینت زم چې چکري و مو خسته زینو ګورم نه لیشهدوا د دې د پاره چې حاضر شخلق منافع لهم خپل غټولا خپل فائدولا ويذكر اسم الله او یاد کې نوم د الله فی ایام معلومات فمعلوم ورځو کې معلوم ورځو نه مراد ورځ د غټ اختر او د اختر په سبا او بل سبا درې ورځې ښه چې د قربانۍ کې ورځې او یاد کې نوم د الله علامه په هغه څه باندې رزقهم چې الله دوی لور کړی من بهیمه الانعام د سارونه یعنی ساروی حلال حاجیان ما مخکې خبره وکړه د غټ اختر په ورځ باندې حاجیان صاحبان څلور کارونه کوي ښه مو خودل ته ګرځي بو خوشالیانو کو خود اجیانو د پاره سخت ورځ د کاړه ورځ چې دغه ته غټ اختر ورځ د ګوره یو خدا د شپې په ډاګ میدان باندې تیر کړی دا د غټ اختر شپه چې د دوی په مزدلفه کې تیرای مزدلفه ډاګ میدان دی نه پکې خیمه شته او نه پکې قاری نشته نور ارزه کې خیمه شته دی خدا غزه کې نشته دا یو شپه ده د شپې خلک نا وخت را عمر رسیږي بس ارزه کې چې دی واړول اړولې بدی چا سره درې مری وړ ځان سره غستی او چا ځام نه غستی بس هم د سي کارټونونو ماډونو راغون کې څوک پښو کې څنګه بیا ځان سره د شپې کانې غون کې دی ځانا نو د اختر سبوی چې شي اجیان حرکت کې زید مینا په لور باندې شپه مزدلفه کې وکړه د مینا په لور باندې زی ال تصرف غټ شیطان په دې ورځ باندې سبوی کې وليخه شیطانان ټول درې دی یو لغټ او یو لوړو کې یو درمیانه په دې ورځ باندې صرف غټ شیطان وشتلې کیږي او دا غټ شیطان چې دا په دریم نمبر کې راځي ښا اول وړو کې راځي بیا درمیانه او دریم نمبر کې غټ اغیله بزام رسیدا ولني دو بنولې بعض نه پوهانی دا مولي خو لیکن هغه خبر نه د مسلې نه نو چې دا شیطان کله ولې دویم نمبر کې بیا قرباني ده حاجی سے بدوی نمبر کې په دې ورځ باندې قرباني کوي قرباني که په خپل لاس کې او قبل چاله پیسې ورکې خو په خپل لاس باندې کول ډېر ګران ځکه سړی ډېر ستړی رشم ډېر زیات او بیا منډي پیدا کول او ساروي اغستل او علالول داسې سخت کار دی نن سبا سہولت د پاره د عربو چې کوم دولت دی هغه بانکونه مقرر کړی دي بانکونو کې د خلکو نه پیسې تحویلي پیسې به نه اخلي 400 خو شریال اخلي هغه به جمع کې تعالی چک درکې ټیمې پکې لیکل چې سبا فلانی وخت قرباني منکو نو هغه وخت پورې به ته منتظرې سر بنه کله ځکه قرباني مخ کې ده چې شیطان دی وښته دویم نمبر عمل د حاجی صاحب چې دی هغه قرباني ده نو قرباني چې کله استاو شو لکه په خپل لاس دی وکړو کو د بل چا په لاس باندې وکړو او تعالی اطلاع شو چې ستا قرباني وشوله نو دریم نمبر کې هغه پسې بیا سر کلول دي بیا به سر کل کی یا به وختو کم کې دواړه خبر اجازه شته خو کلول غوړه دي سړو د پاره او خزي چې دی هغه به د ګوتې د بند په اندازه باندې وختو کم کی دینه چې کله فارغ شدریم کارم او شوخه څلورم کار به طواف زیارت دی په حج کې درې فرض دي ګوره یو پکې دغه طواف چې دی له طواف فرضم وي طواف افاظم ولا وي طواف زیارتم ولا وي دا چې دی او کو بس به مو دی اوګیس پکې بیا به دوش په مینا لراځي دوش په باقی چې کومه پاتې شغه په مینا کې خلک تیارې خوای کې نور څه نه بس صرف منځونه او ذکرونه کوي نور پکې ځنه شته دي او ماسپخین نوروسته بزی شیطان بولی شپه به مینا کې چې ماسپخین اوشي مونږ بیا بزی شیطانان بولی او چغینه فارغ شه بس بیا براشه اخره کې یو طواف خلک کې د رخصتۍ طواف ودا ولوي نو دا د حج لاندې مسائل مې تاسو له بیان کړ چې په دې آیتونو پوه شئ لیشهدوا دې د پاره چې دوی حاضر شي منافع لهم خپل فائدو لو یذکر اسم الله و یادینهم د الله فی ایام معلومات فمعلوم ورزق علامه په هغه څبان رزقهم چې الله دوی لور کړی من بهیمه الانعام د سارونه د الله نوم په یاد رد په مشرکانو به قربانې نه کول د غیر الله په نامه باندې نو الله وجنه زما په نوم به کوي فکلوا منها نقرا کوي د دې سارونه چې قرباني دې وکړه اجیتی په خپلم خوراک کولې شنو الله وی خوراک دې نه کول واطعموا او خوراک ورکي البائس مصیبت زدا الفقير محتاج لا بلکم خوار غریب دی ولې دا غیله امتی ورک مالدار لای ورکولې شي په خپلم پړې شي کپلاس باندې دراله او حکومت دل کړي وګله کما تاسو له نو هغه به اکثر خلکو له پلاس نه ورځي هغه چې به وکینو بس هغه به څوک نه ګوري اکثر ثم ليقضوا تفثهم بیا دې لری کی الله وی تفثهم خیر خپل قربانی چې دې وکړه نو اوس ورپسې الله څه وی لری دې کی تفثهم خیر خپل خیرونه مراد دار چې سر بکل کی یا به یختکم کی تاسو لمو ویلې
ځکه دا وخت انسان ډیر خیرن شوی، څو ورځې په تیر شوی په احرام کې، ګرمیم ډیر زیاتې، سفر هم کړي، نو انسان ډیر زیات خیرنی. نو الله بیا دې لري کې تفتهم خیر خپل امدغه شان نکونه هغه غټ شوی هغه دې مواړه کی، او امدغه شان کوي وختي غټ وي سنت برابر نه هغه دې ځان له برابر کی. ځکه د احرام په حالت کې خدا شي نه منې کوي. د احرام په حالت کې وخت نشي کټ کولې، نوکان نشي کټ کولې، خوشبو نشي استعمالولې، نو انسان ډیر خیرن شوی. الله بیا دې لري کې تفتهم خیر خپل، نو په دې کې سر کلول هم اشاره ده چې سر کل کو درې کارونه وشوخه. شیطان خو مشتله دغه په سورته بقره کې تیر شوی، قربانی مشوا سرم کل نو ور پسې څوی وليوفو نذورهم پوره دي کې خپل نظرونه کچا نظر او مانخته کړي هغه دې پوره کی. وليطوفوا او طواف دیو کې بالبيت العتيق د کور آزاد کړي شوی. څلورم نمبر کې نمبر وې د څه شي د طواف زیارت دی، دا فرض طواف دی. دا طواف چې دی دا په 3 ورځو کې کولای شي. دغه تختر په اول ورځ باندې کولای شي، په دویمه په دریمه. دینه به اړه نه ګوره، کده دینه چا واړ او بیا په دم راځي، بیا به قرباني ورکړي، بیا غیله دم وي قرباني وکړي جرمانه. وليطوفوا او طواف دې کوي بالبيت العتيق، او د عتیق معنا یو ده زوړ، چې دوی د طواف کوي بالبيت العتيق د زوړ کور. زوړ ولا زکه وي چې په مخ د زمکه باندې اول کور چې جوړ شوی دی هغه ده. لکه مخکې تیر شوی 4 سپاره سوره ال عمران 9 نمبر آیت کې ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، نو زوړ کور دی. یا د عتیق معنا آزاد کړي شوی دی. نو آزاد کړي شوی ولا زکه وي چې دا الله آزاد کړي دی د ظالمانو د پنجینه، د ظالم خلکو د قبضینه. اڅوک په خانه کعبه باندې قبضه نشي راوستلې، څوک په خپل قبضه کې راوړې نشي او ورانولې نشي تر قیامت پورې. هو چې قیامت کله رانیږي شي بیا بورانیږي. او یا عتیق ولا په دې معنا باندې وي چې د عتیق معنا آزاد کړي شوی دی. خلق چې دل تراشنو الله د جهنم نه آزادای. دا د سکور دی چې څوک ولا ورشي او صحیح حج وکي، الله پاک څه کوي د جهنم نه آزادای. حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د حج مبرور بدله الله سره د جنت نه بغیر بل نشته ده. د حج مبرور یعنی قبول شوی حج د دې بدل الله سره د جنت نه بغیر بل نشته ده، بس جنت بدل. دا جنتی انسان دی. بل روایت کې راغلی چې حج وکړه من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. چې د الله د پاره حج وکړو او د کوم کارونو چې معنا شوی دی دا غي نه ځان اوساته. د کوم کارونو چې په حج کې انسان معنا د نوکان کټ کول وغیرہ د ارسنه ځان اوساته، نو دا انسان چې کله کور ل بیرته را واپس کیږي نو دا د ګنا نه دسی پاکي لکنن چې د مور نه پیدا شوی، لکنن چې د مور نه پیدا شوی او د ګناهونو نه بالکل پاک سترې. نو بیت عتیق ولا زکه وی آزاد کړي شوی کور چې دې سره انسان د جهنم نه ازادي ترلاسه کوي، د جهنم نه ازادي کی. ذالک ومن يعظم شعائر الله، ذالک دا عمل د سکوي، ذالک دا معنا دا کار خود سکوي، یا ذالک دا یاد ساتي. ومن يعظم حرمات الله، او څوک چې تعظیم کوي قدر کوي حرمات الله د الله د حرمتونو، فهو خير له، نو دا غوړه دي د پاره عند ربه د رب پنيز باندې. حرمات الله یعنی هغه شیونه چې په حالت د احرام کې الله حرام کړی دي. حرمات الله نه دلته دا معنا مراد ده، هغه شیونه چې د احرام په حالت کې الله حرام کړی دي. نو څوک چې د دې تعظیم کوي یعنی عمل کوي، فهو خير له، نو دا غوړه دي د پاره عند ربه د رب پنيز. کوم شیونه الله حرام کړی دي؟ د احرام په حالت کې سړی او خزي دواړو د پاره د مخ پټول جائز نه دي. مخ بنه پټي، سړی به نه پټي خزم. البته د زنانو د پاره یو قسم شی ملاوی کې دي خارونو کې چې دسي هغه دا کرکټیانو د خولای غوند دسي یو شی چې دی خو مخ کې راتیر شوی او بیا خزي حجاب را خور کړي نو مخ سره لګي نه، د مخ نه جدای دسي او پرده کې شوی، نو هغه شی کې استعمال کې بیا خده. لکه عائشه صدیقه وی په موږ باندې بچګه قافلې تیرې د خلکو نو موږ به مخ لا یو شی اونې مخ بم پټ کو، او چې کله به قافله تیر شو نو مخ بم ښکارا، نو مخ له چې یو شی اونې چې مخ سره لګیږي نه، نو دا بیا باک نه کې بلکې دا خبره ده. نو غرض مې دا و چې د مخ پټول معنی دي، ام دغه شان د سړی د پاره د سر پټول معنی دي، خزه به پټای صرف سړی د پاره.
سړی د پاره په احرام کې ګنډلې شوی جامې اغوستل مانه دی خزي به امدا خپل ګنډلې شوی جامې اغوندي خو سړی به 2 څادرونه ځان نه تاوي یو بلان دي ځان نه به لنګ جوړ کې او بل به د پاسه واغوندي خپل ځان نه به تاو کې دا 2 څادرونه به خ امدغه شان د سي پیزار بنه پخپو کې چې د خپو دا گیټ کی دا غزان د خپو چې دي جدا پکې پټ دا بنه استعمالي خوشبو او عطر دا بنه استعمالي نه سړی او نه خزه امدغه شان نوکان کټ کول یا د بدن د کمی حسینا وخت کټ کول دا جایز نه دي یو زینب هم وخت نه کټ کوي نه بنوکان کټ کوي خکار بنه کوي او نه بل چاله د خکار خدانه کې جوړ شفلانی زی کې خکار دی وای کوي دا ټول شي نه په دوی باندې منای ښه نو حرمات الله نه دا مراد دی و من يعظم سوق چې تعظیم کوي قدر کوي حرمات الله دا الله دا حرام کړي شو شی نو عمل کوي فهو خير له نو دا غره دی د پاره عند ربه د رب پنيز واحلت لكم او حلال کړي شوی د تاسو د پاره الانعام ساروی رد په مشرکین باندې چې هغه به د ځان نه بعض حیوانات په ځان باندې حرامول حلال کړي شوی تاسو د پاره ساروی الا ما مگر هغه یتلا علیکم چې بیان کیږي پتا سو باندې په نور سوراتونو کې فجتنبوا الرجسان ځان او ساتي د ګندګین من الاوثان چې هغه بوتان دي من لمن بیان ویخه ځان او ساتي د ګندګین چې هغه بوتان دي اوثان د وثن جمع ده وسن بوتلم ویلې کی او هر هغه شی چې د الله نه بغیر خلق عبادت کوي قبر لم ویلې کیږي حدیث کې راغلی دی نبی رسول الله دعا وکړه چې وفات کېده اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اے الله زما د قبر نه وسن مو جوړه او بت مو جوړه چې خلق عبادت کوي الله دعا قبول کړي ده د نبی رسول الله د قبر عبادت څوک نشي کولای ښه الته عرب ولاړ موظف دی په امدی باندې چې څوک لغوندي غلط حرکت کوي دواره لری کوي وباسي چې څوک مثلا ځان مګیرا مګي یا سجدي کوي یا سر چټي یا بل شي کوي نه پریږي غزه کې نو فجتنبوا الرجس ځان او ساتي د ګندګین من الاوثان چې بوتان دي وجتنبوا اوزان او ساتي قول الزور د دروغ وینا کې شرکی کلمات نظر او منخت د غیر الله په نوم باندې ساروی علالول د غیر الله په نوم د دروغ گواهی ورکول او دروغ خبرې دا ټول په دې کې داخل دي حنفاء لله غیر مشرکین به دا مفعول به د فعل حذف دی کونوا شیء حنفاء لله اخلاص کوونکی د الله د پاره حنفاء د حنیف جمع ده هغه کس لوي چې حق دین طرف تمایل شي او باطل دین پریدي نو شیء حنفاء کیدون کی لله د الله دین طرف ته غیر مشرکی نه مکه گئی شرکون کی د الله سره صرف د الله دین او معنی صرف توحید ومن یشرک بالله فكانما خر من السماء اوس دا الله پاک د شرک د بدی یو مثال بیانوي د شرک مثال الله وې د سې د لکه یو سره د اسمان نه را وګرځيږي او مرغان او تختې ټوټي ټوټي کپ کپ کې وې تختې او ختمي کې است د شرک مثال د سې دی لکه الله جل شانه عقیده د توحید منغو تاسو لاره لګل قران را لګل دی د دې مثال په شان ته د اسمان دی نو کوم سره چې د عقیدینه خطا شو د توحید نه خطا شو نو دا د سې دی لکه د اسمان نه را وګرځید او د باطل پرستا پیرانو مشرانو لاسونو لور وګرځید دا غوي پنځه لوره بس هغه چې په سکه دا غوي خوخه ده کاغوی ته بیا نظرانی او شکرانی اخلي او کاغوی په بیا سجدي کوي بوتان الله او نور کارونه کوي نو دا انسان د اسمان نه را وګرځید چې هغه د توحید او د ایمان عقیده وا او د باطل فرض تخلق لاسونو لورغه مرغان لاسونو لورغه نو هغه وس ټوټي ټوټي کوي نو چرشه پی کوي ومن یشرک بالله چا چې شریک جوړ کړه الله سره فکانما خرن گویا کرا وګرځید من السماء د اسمان فتخطفه نو اتخطید لرا الطير مرغان او تهوی به یا اغرزی دلرا الریح باد فی مکان صحیق پیوزه کی ډیر لري سلی پر اوالو زیګ ویلو زی او ډیر لري زیګ خطا کی ذالک دا احکام خدا ومن يعظم شعائر الله څوک چې تعظیم کوي د الله د دین د نخو قدر کوي تعظیم معنا قدر او احترام د الله د دین د نخو فانها نو بشک دا من تقوى القلوب د زړونو تقوا ده دا د زړه تقوا ده یعنی صحیح تقوا ده نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې وی التقوا ها هنا وی تقوا دلته او اشاره وکړه زړه چې د تقوا تعلق د زړه سره دی ګوره تقوا صرف په ظاهر لباس باندې نه کیږي چې یو سړی
ګیرم پرې خدا تسبیح ور سره دی پګړې والدا منظم کوي خو لیکن زړه کې ایمان نشته دی زړه کې د الله مینه نشته دی خوف نشته دی صرف لباسي کار جوړ کړي دی نو دا خو تقوا نه ده کنه خود دې دا معنا نه ده چې ګینه ظاهر د سړی م جوړي یو سړی و چې رب زما په باطن خله دا خبرم صحیح نه ده بعض خلکو یې راوي زما باطن خله زړه می صفا دې مړه که ظاهر مې هر څنګه ده دا خبرم غلطه ده ظاهر او باطن دواړه یو د بل سره لازم او ملزوم دي چې یو دی خینو بل بم ور سره خی باید او چې یو خی بل خنی دا فائدہ نه رسي ګوري نو که سړی و چې زما باطن خده زړه می صفا ده نو بس که ظاهر می ارڅنګه ده دا خبره غلطه ده ظاهر چې د علماء وي دا د باطن ترجمانی کوي کستا باطن خو نو ستا ظاهر